قدرمن ورونو تعوذ موږ او تاسو پرون زده کړ او دا خبرې ټولې تاسو ته زده وي صرف ځینې مفاهیم هغه عمومي مفاهیم دا داسې ډېر داسې پیچلي او مغلق دغه نه دي دا صرف په دې خاطر دی چې په مانځه کې دا را مستحضر شي چې مونځ یو معنا پیدا کړي مونځ راغلی چې دا انسانان د بدو کړنو نه او د فحشاو نه وساتي او دا هماغه وخت ممکن دی چې انسان فهمیده مونځ وکړي او دا فهمیده مونځ هماغه وخت ممکن دی چې صحیح انسان کلمات هم ادا کړي او تر وسې د هغې هغه معنا په ذهن کې تکرار کړي دا به کیدای شي په پیل کې لږ سختی خو دا ورو ورو د انسان عادت جوړیږي خیر د یو میاشت کې دی جوړ شي 2 میاشتو کې دی جوړ شي دا د 2 رکعته مونځ هم چې سړی صحیح وکړي د یو لوی دعوتګر نه د هغې دغه ما لیکلې مصاحبه هغې ټول عمر د الله تعالی د دین په دعوت کې تیر کړی و نو هغې سره مرکه شوي وه ورته ویل چې ته یعنې د دې ټول جهد څه دغه لري وایي چې زه هم چې یو 2 رکعته مې الله پاک قبول کړي که نه 2 رکعته مونځ نو دا به زما ډېره خوشبختي خو مونږ او تاسو مونځونه هم هغسې دي چې خپله راته معلوم دي او توقع هم هغسې ده چې بس نږدې ده چې د پیغمبرۍ هغه دعوه رانه وشي نور دا هغه نو محترمو خپل ځان او مقام ته په کتو دغه پکار دی چې څنګه یو هماغسې نو مونځ چې دی د دې کورس یو هدف دا دی چې مونځونه زمونږ او ستاسو هغه معیاري شي محترمو مونږ او تاسې نن راځو د ګرامر په بخش ته انشاءالله هغه وایو خو د دې نه مخکې یو ورور دا ټي پي آی تکرار کړي تاسې زده کوئ په عربي کې نیمه عربي به هم زده شي هل او نعم او یو بیا وروسته لام راځي په دې سعودي کې دا استاد موجود دی د ټولو اجي صاحبانو عربي به دا وه شغل پی پولوس پی شغل ما پی پولوس ما پی نو هلم چې زده که هل معنا آیا او نعم معنا هو دا خو موږ تاسو عربي هم زده کوو که څوک به دوبۍ ته تلل نو عربي به یې زده تیاره هل او نعم هل څه معنا چې کله چا نه سوال کوي هل انت مسلم هل آیا او نعم معنا دا زده کوي ځکه دا وروسته بیا تکراریږي د هغې کې محترمو د ټوله عربي زه نن تاسو ته ښیم ټوله عربي د ننني ګرامر درس په نتیجه کې تاسې چې دې ځای نه وځئ تاسو کې ځینې خلک خو عربي ویلې ده ځینو نه ده ویلې چې تاسې دې ځای نه وځئ دا قرآن شریف زه تاسې ته در کوم تاسې به 95% اسم پیژنئ په دې قرآن کریم کې د نن درس په نتیجه کې اسم چې شي ته چې اسم وایي خبره ورسېدی زه به تاسو ته عملي وښیم نن دا ټول عربي دی خو هغه روح المعانی ده او تفسیر بیضاوي دی او الجامع لاحکام القرآن دی او تفسیر القرآن العظیم دی او دی خو احادیثو ځینې کتابونه دي دا ټول عربي دا تفاسیر دا فقه ټول په 3 شیانو کې خلاصه دي یا به اسمي یا به فعلي یا به ټول عربي دا ده نن موږ او تاسو اسم زده کوو اسم هغه کلمې او لفظ ته وایي چې یا د یو چا نومي مدثر یا د یو شي نومي لکه قلم او یا د یو ځای نومي لکه ټوین ټاور ټول اسما دا دي یا به د یو چا نومي یا به د یو ځای نومي مکه مدینه کابل پروان او مزار او دغسې او یا به د یو شي نومي
زه تاسو ته په دې اسم کې دا خبره موکم په عربي کې 80% اسمونه دي ښه د 80 نم زیات دا حرف او فعل چې دی دا د اسم په پرتله باندې څنګه دی کم دی ځکه قرآن کریم کې د اسماء خبره شوی وعلم آدم افعال او حروف پکې نه دي ځکه چې اصلا دا شیان ټول اسماء دي خبره ورسېدی یو خو تاسو دا تشویش تاسو نه رفع شي چې دا خو داسې سخت دی او دا خو زموږ نه زده کېږي دا سخته خبره ده یعنی دا سخته خبره ده چې دا اسم تاسو وپېژنئ اسم څه شي ته وایي یا به د دیو چانومي یا به او یا به د ټول اسم دا دی دا څومره اسما چې تاسو ګورئ دغه خلاصه ده اوس زه تاسو ته وایم لږ وروسته راځو فعل به هم تاسو ته زه وښیم فعل هم یو لفظ دی خو داسې یو لفظ دی چې یا ته د کار کېدل او یا د کار کول ته څرګند شي شدن یک کار یا کردن یک کار یعنی داسې یو کلمه یو لفظ چې د هغې نه د یو کار کېدل او د یو کار کول کېدل معنا چې ځینې کارونه په خپله کېږي که نه صحیح ده او یا د یو کار کول چې یو څوک یې کوي فاعل یې کوي دا ته څرګند شي دا به وروسته راځي او حرف چې شی دی حرف دا دی چې دغه اسم او دا فعل دواړه سره یو ځای کوي نور تعریفونه هم شته خو دا موږ او تاسو قرآني عربي وایو دغه قرآني عربي په ذهن کې کېدی ځکه قرآن زده کوو که نه دا د الله تعالی دا کتاب زده کوو ګوره ټوله عربي چې دا هغه په څو شانو کې خلاصه ده یو دویم او دریم اسم چې شی دی او فعل چې شی دی یعنی هغه کلمه چې هغې نه د کار څرګند شي او حرف چې شی دی دا سره یو ځای کوي ښه نو دا سخته خبره ده دا ازبرای خو ده وی قرآن شریف نه زده کوم چې دا ډېر سخت دی دا سخت دی تاسو ما ته ووایه دا چا 80 کاله تیر کړي او چا 50 کاله او چا 40 کاله او څوک 10 کاله وی قرآن شریف نه زده کوم دا ډېر سخت دی وروره دا قرآن شریف یا پکې اسم دی یا پکې فعل دی او یا پکې نور پکې بل شی نشته نو دا یو برخه باینن ته ټوله زده کړي یعنی یو ثلث نن ستا زده کړي یو ثلث خبره ورسېدي نو ته څنګه وایې چې دا سخت دی دا خو د دې آیات سره مخالفت دی چې وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر او ته وایې چې سخت دی دا صرف چې دی نو بس خاص خلک به زده کوي او دا نور به همداسې محرومي محترمو د دغه اسم چې اول یعنی یو ډیره لویه برخه ده د عربي ژبې د هغې په اړه 3-4 خبرې موږ او تاسو زده کوو دا اسم کله عامي او کله خاصي ګورئ دا تاسې ګورئ دا دلته کتابون لیکلی یو کتاب په انګلیسي کې موږ وایو ابوک او دغه عام شی چې ته کله خاص کول غواړې په دې باندې صرف یو کار وکړه چې الف لام ورباندې داخل کړه کتابون و الکتابو نو د دې معنا دا شوه چې الکتابو دی ووایو د اخر کې چې دا 2 پیښونه دا د منځه لاړل الکتابون به نه وی لکه په انګلیسي کې چې مونږه دا ابوک نشو ویلی یا به ابوک ویو یا به دبوک ویو یو خبره را زده کوي یو اسم یعنی قرآني عربي کې چې مونږ او ستاسو قرآن راته مثالونه وروسته راځي یا به اسم عام وي او یا به د عام اسم دغه دا دی چې په آخر کې 2 زورونه یا 2 زیرونه یا 2 پیښونه راشي
او خاص اسم هغه عامه نښه دا ده چې په هغې باندې په سر کې الف لام راغلی او په انګلیسي کې په سر کې څه شی راغلی ده راغلی یو خو دا خبره ده. اوس د همدې قاعدې په اساس باندې تاسو د عامو اسمونو نه ما ته خاص جوړ کړئ. زه عام ویم تاسو یې خاص کړئ. مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، معلم، كاتب، مسجد، غرفة. هم داسې پسې وایه. تاسو به دومره عربي زده شي چې تاسې به اریان پاتې شي چې دا عربي موږ کمه زده کړه. دا خو چونکې قرآني الفاظ دي، موږ قرآني الفاظ راوړي. دا مسلمون 42 ځل، مؤمنون 213 ځل او په همدې ترتیب دا په قرآن کې د دې استعمالات دي. د منګ او تاسې په د اسانۍ په خاطر مسلمون چې الف لام ور باندې نشته نو مسلمون دی که نه، خو د اسانۍ په خاطر کله مسلم هم ویو. خبره ورسېدی، ضرور نه دی چې همیشه هغه دوه پیښونه ورسره وویو. نو دا اخیری حرکت عموما هغه اخیری اواز پرېښودل کېږي، هغه ساکن کېږي عموما په عام دغې کې. نو مسلم ویو، مؤمن ویو، کافر ویو، معلم ویو، متعلم ویو، همدغسې. دویمه خبره دا ده چې دغه اسمونه کله به مفرد او کله به جمع وي. اسم موږ او تاسو زده که عام او خاص، اوس مفرد او جمع هم زده که، ځکه په قرآن کریم کې راغلي. د دې دغه د عربي ګرامر چې دی دا متفاوت دی چې موږ زه تاسې ته دلته ښیم. زه تاسې ته دا نه وایم چې ته به جمع د مسلمون جمع به څنګه وي، د مؤمنون اصلا دا مسلمن ولې دی، مسلمون ولې دی او مسلمین دې پسې به ته نه ګرځې، ځکه چې دا شاته غټه فلسفه لري او د هغې وخت تا سره نشته. ته بس د ټو دی پوینټ خبره کوه چې دا کوم چې تا ته مهمه ده. په دې کې خبره داسې ده محترمو چې د اسم په پای کې، د اسم په اخر کې چې تاسې کله واو او نون یا او نون اضافه کوي نو هغه به د هغې جمع شي. مسلمون، مسلمون، دا تنوین لاړه دلته پیخ راغی او دلته سکون راغی او دلته دا راغی. نو مسلمون جمع چی شوه؟ یعنی هغه مفرد سره تا چی شی اضافه که او کله به د جمع د پاره یا او نون اضافه که. مسلمین، مسلمین. د دې معنا دا ده چې کله مفرد باندې پیخو دوه پیخونه نو د هغې جمع به په واو او نون جوړیږي، او که کله په مفرد باندې دوه زورونه او یا دوه زیرونه د هغې جمع به دې پوښتنه به نه کوي چې په دې دوه زورونه ولې دي او دوه زیرونه، دې باندې مولوي صاحبان پوهېږي. ته خو څه مولا نه یې، ته هماغه خپل حد کې قرآن شریف باندې ځان پوه کړه. خبره ورسېدې. دا پوښتنه مه کوه چې مسلمان ولې دی او مسلمین ولې دی، خو په دې پوه شه چې مسلمینه دې ولیده نو پوه شه چې دا د څه شي جمع ده. تاسې مسلمینه دې چې چېرته ولیده دا د څه شي جمع ده، یا به مسلمانی او یا به او که مسلمونه دې ولیده دا د څه شي جمع ده. آفرین. دا هغه تخنیک دی چې ته به عربي زده کې پرته د دې چې په فلسفه یې پوه شي، لکه چې خو ډېر دغې ته اړتیا لري. نو دا به تا مسلمان ته کار اسانه چا سره چې ډېر وخت هغه د فلسفه هم زده کي،
خو چا سره چې وخت نه وي او اوس غواړي چې د الله تعالی د کتاب ته رجوع وکړي خو باید پرې پوه شي که نه. خبره ورسېدې. دا دویمه خبره. درېیمه خبره زه تاسو ته د څه مثالونه ویم، تاسو د هغې جمع جوړه کوئ. صالحون، صالحین، صالحا، مسلمون، مسلمین، مسلمن. یوسف دا د مسلمن جمع چی شی ده؟ او د مؤمنون. آفرین. او انجینر صاحب ته ووایه دا د کافرون جمع چی شی ده؟ او کافرین د چی شی جمع ده؟ او مو وایه یا به د یا د کافرن جمع ده یا کافرین جمع ده. په دې خبره پوه شوئ؟ تاسې د جمع او د مفرد مسله تاسو سره بالکل کلیر شو. ښه بله خبره زه تاسې ته وکم چې د اسم کې یو بل شی دی دلته هغه په بل درس کې راځي. د دې اسم عمومي نښې دا ما تاسو ته چې وویل د اسم درس چې نن تاسې ووایه او زه تاسو ته دلته قرآن شریف زما په لاس کې دی، زه به لفظ ویم تاسو به یې ښایه چې اسم دی او که نه دی. خبره ورسېدی. تاسې چې دغه نښې زده کړي چې په هره کلمه باندې دوه زورونه، دوه زیرونه او دوه پیښونه ولیدل، چې د هر کلمې په اخر کې واو او نون ولیده یا او نون ولیده یم الف او تا ولیده، نو تاسې پوه شئ چې دا څه شی دی؟ اسم دی. دا زه تاسو ته دا هغه بله دغه ښیم چې اسم کله مذکر او کله مؤنثي. د مذکر اسم نه چې ته غواړې چې مؤنث اسم جوړ کړي، نو د دې مذکر په اخر کې الف او تا اول چې مؤنث ته جوړ کې دغسې تا ورکوه لګوه هغه مؤنث شو. مسلمون، مؤمنون، صالحون. څومره اسانه ده. په هماغه مذکر په اخر کې چې شی ولګوه. ټول اسمونه داسې نه دي خو غالب اسمونه داسې غالب هغه لوړه فیصدي. ما خو تاسو ته پرون ویلو چې موږ د اسان نه د مشکل په لور ځو. اول عام شیان زده کوو چې هغه دې زده کړه چې تا یو ځل سړی قرآن شریف ته راوسته بیا په خپله نه پرېږدي چې دا خو یادولی شم. خبره ورسېدې. اخیري خبره اسم کې دا ده چې د دې مسلمتون ته غواړې چې د دې جمع جوړه کې همدې په اخر کې الف او تا ولګوه. دا تا به حذف شي. دا به حذف شي او الف او تا چې ولګې هغه د مؤنث جمع شوه. مسلمتون، مؤمنتون، صالحتون. یعنی په دې معنا چې عام او خاص د اسم موږ او تاسو وپېژنده او مذکر او مؤنث هم وپېژنده او بل هم چې جمع واحده او جمع هم وپېژندله. ښه اسم کې اغلبه همدا شی نه دي. ښه اوس زه تاسې ته دا وایم چې دغه نښې دا 5 نښې چې هره کلمه مو ولیده چې په هغې کې 2 زورونه، 2 زیرونه، دا 2 پیښونه فورا پې حکم وکړئ چې دا نه حرف دی او نه فعل دی. خبره نو څه شی دی چې د هغې په اخر کې واو او نون او یا او نون ولیده د کلمې په اخر کې حکم پې وکړئ چې دا او چې دغه تام د هغې په اخر کې ولیده دغه ګرده تا او چې الف او تام ولیده دا اسم دی. ښه ته چې زه تاته ویم دا ما 140 صفحه خلاصه کړې. زه دلته ویم بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم. الجبل چی شے دے ولی اسم دے. ظلة چی شے دے ولی. واقع چی شے دے خا. بقوة چی شے دے خا. زه تاسو ته همداسې مخکې زما په دې یو صفحه کې القیامتي چی شی دی اسم دی. غافلین چی شی دی ولی اسم دی یو نون خیر کې راغلی. خا ذریة چی شی دی. الآیات چی شی دی ماشاء الله. الشیطان چی شی دی ولی اسم دی. یعنی دلته منګ او تاسو تعامل په ساينونو په دې علامو باندې دی. تاسو خبره پوه شوي کنه. یعنی سیستم داسې دی چې ټول خلک خو هغه فلسفه د ژبې نشي زده کولی. هغه نښې پیژني. نښې چې وپېژندل یې په خپله پوهېږي چې دا اسم دی او که اسم ښه. ته چې اوس مثلا یو چا ته سبق ووایې او هغه په د اولې ورځې په درس کې ټول یعنی 80% اسمونه وپېژني هغه څومره تشویق کېږي چې زه خو هسې اوسه پورې بې خبره وم. نو دا کتاب چېرته سخت دی د الله بنده دا تا چا په دې مغزو کې ایښي چې دا سخت دی. محترمو د دې کتاب سره فاصله ختمول غواړي. زمونږ او ستاسو د ستونزو علت العلل دا دی چې دې کتاب نه دا امت لرې دی. د اسلام دشمنان دا غواړي چې دې کتاب سره دا امت وصل نشي. انسی او جنی شیاطین غواړي چې دې کتاب نه موږ او تاسو لرې پاتې شو. نو ځکه الله تعالی موږ ته دا امر کړی چې نور ټول کارونه کوئ د رسول الله سلام په مبارکه ژبه یې کړی چې بسم الله وایه. خو دا کتاب چې کله شروع کوئ نو څه شی وایه اذا قرأت القرآن ځکه اعوذ بالله وایي چې دا شیطان تا نه پرېږدي چې دې سره وصل شي. خبره ورسېدي. ټول کارونه به در باندې کوي خو دې کتاب ته دې نه پرېږدي. او که دې کتاب سره وشل شو زما د هغې نه ووته زما د منګولې نه ووته. محترمو دا ستاسې کورنۍ وظیفه هم ده چې سبا تلاوت کوئ په خیر سره. که همداسې رسمي کورنۍ وظیفه درکړم که بیا به در باندې ثقیله شي. زه همداسې پریکټس وکړئ چې تاسې څومره تلاوت کوئ اسمونه هلته په نښه کوئ او د دې علامو او د نښو په نتیجه کې. نو بس قرآن سره خو همدا بلدتیا ده. دا ضمیر ما تاسو ته ویلی او دا څه شی مسلمون ورسره یو ځای کوي. ستاسې لاسونه داسې ایښي دي لکه مېلمانه چې اوسئ. هي تاسو پرون زده کړې وه او دا مسلمتون چې دی هي سره مسلمون نه راځي. هي په زنانه ده که نه. وی عربي سخته ده. ولاکه دغه په 2 ورځو کې د مبتدي انسان ولاکه دومره انګلیسي زده کوی شي او چینایي خو قطعا نشي زده کوی. نو عربي چېرته سخته ده ته چې دومره جملې په یو دغه کې زده کوې. اوس هغه اول کې چې حل تاسو زده کړی و اوس هم دې سره حل ولګوئ. حل اوس جواب هم ورکوئ. جواب هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. دې جواب به نحن راځي کنه. هل هي جواب مو دا عربي سخته ده. سبام چې د اماراتو ویزا ولګي د چرت خراب نه کړ عربي دغه شوه. محترم ورونو اخیری برخه زمونږ او ستاسو د درس هغه ښوونیزې لارښوونې دي او انشاءالله دا تکمیله او د هغې نه مخکې
محترم قاضي صاحب دا حدیث تاسو ووایه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي. جزاك الله خير. مدثر صاحب تاسې دا ترجمه ولولئ. له حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي چې فرمایي څوک چې د علم لاره خپله کړي الله تعالی به ورته د جنت لاره اسانه کړي او د عالم لپاره هر څه چې په اسمان او ځمکه کې دي بخښنه غواړي حتی په اوبو کې ماهي او د عالم فضیلت په عبادت کوونکي باندې داسې دی لکه سپوږمۍ فضیلت چې په ټولو ستورو باندې دی او علما د پیغمبرانو وارثان دي او پیغمبران په میراث کې درهم او دینار نه دي پرېښودي بلکې علم یې پرېښودی چا چې د علم دا علم واخیست نو ډېره ستره برخه یې ترلاسه کړه. ابو داود. محترمو دا حدیث شریف حقیقت دا دی چې که انسان په دې واقعي معنا موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرو که نه چې هغې څه فرمایلي د هغې فرموده بس د کاڼي کرښه ده نو د کاڼي کرښه محوه کیدی شي خو هغه خبره بس نشي محوه کیدلی تر اخیره پاتې ده او موږ من حیث وحي په هغې ایمان لرو هغې چې څه فرمایلي هغه څه شی دي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي هغه جناب فرمایي چې د علم لاره چې چا انتخاب کړه بس د جنت لاره ځان ته اسانه کړه. د جنت نه پرته موږ او تاسو غواړو چې شی په دې دنیا کې چې شی ما او تا ته پاتې موږ یعنې په دې سپینه ګیره به اوس یعنې دا فکرونه کوو چې الله پلانې به یو ویستانې به یو دغه به یو که دا سپینه ګیره نه دا ځوانان به دا عمرونه چې شی پاتې دي په دې دغې کې وایي چې په دې ځینې سیارو دغه چې ده هلته وایي شپه ورځ چې ده یو شپه ما کتاب کې لوستلی دا عطارد دی کوم هلته 22 کاله باندې یو شپه ورځ مشتمله ده چونکې دا فاصله چې د هغې نه څومره زیاتېږي هغه زیاتېږي دا خو زموږ دا فاصله ده د لمر سره په دغه اندازه ده نو موږ ته دا دغه داسې ډېر ښکاري چې دا شپې او ورځې بیخي ډېرې دي دا ډېرې نه دي خبره ورسېدی اصل خبره دا ده چې موږ دلته په دارالعبور کې یو دا بس دا عبور کې روان یو بل ځای ته زما او ستا منزل دا دی نه اصلا منزل په لور روان یو او هلته منزل چې دی اصل زما او ستا ځای جنت دی زموږ او ستاسو د پلار ځای و پلار هم کوم ځای نه راغلی جنت کې و که نه اصل ځای زما او ستا هغه دی هغه ابایي کلی هم چې دی هغه چېرته دی خو پلار هم هماغه ځای نه راغلی و که نه نو بیرته هلته تګ غواړي ښه چې په دې لاره مسیر کې خوا دې خوا نه شو نو دغه جنت ته تک چې دی دا د علم لاره ما او تا ته اسانوي من سلک یلتمس فیه او یبتغي فیه علما سهل الله به طریقا الى الجنه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طالب العلم او انسان چې تر څو ژوندی هغه طالب العلم دی ښه که څوک دا دعوه لري چې بس زه نور طالب العلمۍ نه وتلی ما ډېر جاهل دی د سترو امامانو ویل چې موږ طلاب العلم یو دا اوس داسې زمانه راغله چې یو 2-3 خبرې زده کي او وایي چې بس زه خو مفتي اعظم محترمو دلته یو دغې قصه کوله موږ ته ویل چې یو سپین ږیری سړی ما لیده چې هر سهار به یې هغه کتاب ځان سره دغه کړی او هغې ته به ته
نو یو ورځ لاره کې ورته چا ویل چې بابا دا خو ستا د سبق نه دی چې ته ویل ډېر ساده دی. وایي زه غواړم چې طالب العلم مړ شم، دغه مقصد دی، خو مرم خو اسم. من خرج یلتمس فیه من سلک طریقا یلتمس، غواړم چې جنت لاره ځان ته اسانه کړم. ته ډېر ساده یې، ما ته وایه چې ته ستا خو شی نه زده کېږي، که زده کېږي مې که نه مې زده کېږي، جنت لاره خو اسانېږي. اصل خبره دغه ده. محترمو بیا دا خبره چې داسې یو څوک تاسې ما ته وښیه چې د اسمان او ځمکې ټول مخلوق هغې ته دعا کوي، او ځمکه یوازې دا بري نه، حتی الحیتانو. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره فرمایلی، مسلمان په هغې کې شک کوی شي چې شک یې وکړه خو په ځان تباه کړه. 100% کې ما ورته په دې باور لرو چې په مفتو کې تعالی میان هم دعا کوي، او غرونه هم کوي، او ونې هم کوي، او ځنګلونه هم کوي، او دغه هم کوي، او صرف په دې خبره چې طالب العلم شي. نو ټول کارونه زه او ته کوو، خو یو طالب العلم کیږو نه. دا ولې؟ دا ډېره عجیبه ده، ډېره زیات عجیبه ده. بیا محترمو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا فرمایلی چې ګوره دا علما چې دي د ډېر ستر مقام دی چې د انبیاو وارثین دي. او تاسې وګورئ چې انبیاو په میراث کې چېرته بابا آدم علیه السلام خو هغې وخت کې خو دغه به دومره نه وه، خو دا نوح علیه السلام به راواخلو که نه، هغې خو لږ بچي وو. خو په کوم ځای کې داسې ویل چې په دې عراق کې دا 500 جریبه ځمکه د هغې ده، او د ابراهیم علیه السلام چې دی په عراق کې چې دی یو 10 بلډینګونه یې هلته دي، او بیا خو فلسطین ته هم تللی و، هلته هم نو یو 20 دغه یې هلته جوړ کړي دي، او مکې ته خو راغلی و، هلته هم یو ډېر جایداد لري. یو وروره اخرین پیغمبر وروره چې شی په میراث کې، په ټولو پیغمبرانو په میراث کې دینار او درهم نه دي پرېښي، هغو هم دغه علم پرېښی. بل ورثوا العلم، په بل حدیث کې راځي چې الدین، دا دین علم دی، دا زده کړه غواړي. محترمو راځئ چې یو ځل دا مفاهیم بیا عام کو خلکو کې، دا بالکل بل طرف ته روان یو، د نورو شیانو موږ او تاسو په بلو شیانو کې مصروف کړي. دا امت اصلا په علم باندې د دې بنا شوی وی. اولینه وحی دا رانغله چې صلی، اول مونځ وکړه، او یا اول زکات ورکړه، او یا لاړ شه اول حج وکړه تیار په مکه کې، اقرا اول دغه ولوله. هغه امت چې پیلې په اقرا باندې شوی، اوس د دې اقرا سره دښمني لري. خو ټول کارونه کوو، خو دې سبق ته که کوم مزدور راته ونیسي، نو و کوم سرمایه‌دار خپل زوی ډېر لوکس مکتب کې اچولی و، سبق یې نه وی، ویل پلاره په عذابوه مې ما ټول کارونه کوم، خو دا مکتب ته که یو مزدور ونیسي یا به یې راته وایي، او بس اخر کې به دغه ما ته راکړي، دا اطلاعنامه به ما ته راکړي. دا داسې نه کېږي، دا داسې نه کېږي. دا داسې یو صفت دی چې خپله انسان په هغې باندې متصف شي. خبره ورسېدی. محترمو د ښوونیزو لارښوونې کې دا مهمه خبره، او خو زه دویمه خبره تاسو ته دا کوم چې د ټولو علومو بنسټ دغه مبارک کتاب دی. دا کتاب تاسو ته ښکاري جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. دا د علومو خزانه ده، د موتا سره ده، خلک پې نه پوهېږي. د دې علم خزانې سره وی قاري صاحبان به ختم وکړي، ولا موږ د واکه نه کېږي، موږ دوکان چېرته پرېښودی شو، موږ دومره بیزي یو په مؤسسه کې، هلته پروپوزل لیکل دي، هلته ډونر سره ډیلنګ کول دي، او هلته د څه ورته وایي د ارزیابي ته څه وایي د اسسمنټ کول دي. په دغه کې موږ سره ښه اوس زه انجینیر یم، ما نه غواړي چې قرآن ووایم، د قاري صاحب کار ما نه غواړي. ای خالقه ډېر په تعجب به هم درته ووایم، زه یو ډاکټر سړی، زه باید ډالر چاپ کړم،
ته ماته وایې چې قرآن شریف ووایه. یعنی دا اوس همداسې ده، دا وضعیت همداسې ده چې یو عام مسلمان ته، یو د آی ټي متخصص ته، د انګلیسي ژبې د ادبیاتو متخصص ته، یو انجینیر ته د قرآن خبره وکړي، داسې اول به داسې په تعجب درته وګوري چې مغزه دې صحیح دي که نه. زه انجینیر، زه ډاکټر، زه اقتصاددان، ما ته دا خو د قاري صاحب کتاب دی، پوشه او دا کتاب پوشه. دا وضعیت دی که نه؟ نو محترمو دا د ټولو نه ارزښتناک کتاب هم دا دی. دې سره زما او ستا معامله دا ده. نو څنګه به زما او ستا حال جوړ شي؟ ولاکه ټک هم جوړ کړي. دا که د ډالرو داسې طوفان راوالوځي، ولاکه پې جوړ کړي، نه جوړیږي. او که دا د دې غرب د فلاسفو د ټول قوانین ولاکه پې جوړ کړي، په هماغه نسخه به دا امت جوړیږي چې د دې امت اول جوړ کړی و، قرون فاضل، او هغه هم دا نسخه وه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې او د هغې د تشریح او د نظارت لاندې دا امت جوړ شوی. نو محترمو موږ او تاسې د دې ټولو نه لویه ناکامي همدا ده چې دې قرآن نه موږ او تاسو دغه پاتې یو. دا زموږ په تعلیمي نظام کې ځای نه لري. 12م صنف نه خلک فارغېږي، تاسو ما ته وښیه د قرآن تلاوت کوی شي، په قرآن پوهېږي؟ نه پوهېږي. محترم ورونو زه تا سره یو بله خبره کوم. ښه فرض کو ځینې خلک پوهېږي، تلاوت یې کوی شي. که یو څوک د انګلیسي یو اخبار مطالعه کوي، صحیح ده، یا د یو بلې ژبې خبر مطالعه کوي، هغه دې ته اړتیا نه لري چې هغه خبر دی بس ورباندې تېرېږي. لیکن دا که ته مثلا د ساینس یو کتاب غواړې چې مطالعه کړي، آیا هغه د اخبار په شان مطالعه کوي؟ هغې کې تعمق کوي چې دی څه معادلات دي پکې، فارمولې څه شی دي. که ته د حقوقو یو کتاب مطالعه کوي، د تقنین یو کتاب مطالعه کوي، همداسې مطالعه کوي لکه اخبار چې مطالعه کوي. کاسې د مطالعه که نه پوهېږي او که محصل نو 0 به واخلي، 0 خبره ورسېدي. او که ته د اناتومي د طب محصل او د اناتومي کتاب دی او همداسې اخبار غوندې مطالعه کوي، سبا چې راځي ډاکټر صاحب به 0 درکړی، که ته پې پوه شوی نه. موږ او تاسې د دې انکار نه کوو چې د دې په تلاوت اجر نشته، په هر حرف په لوستلو یې څو نیکۍ دي، خو تغییر چې دی دا تغییر هغه تر هغې نه راځي چې زه او ته پې پوه شوي نه یو. خبره ورسېدې. دا چې اوس امام صاحب تلاوت کوي او وویل چې اهدنا الصراط المستقیم، اول الضالین نه وروسته امام تلاوت شروع کی، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض. قضا هدایت ته ته پې پوه شوې، هدایت خو دې وغوښته، دعا دې قبوله شوه، دا هدایت دی. ته پې پوه شوې، چې پوه نه شوې نو تاله څه فایده ورسېده؟ په قرآن کریم پوهېدل د دې کتاب حق دی. موږ او تاسې صحیح ده اوسه پورې چې وخت دغه شوی دی، تیر شوی به وي، باید اوس یعنی انسان همت وکړي، هر وخت یعنی د فعالیت او د زده کړې وخت دی، او دا څوک دې دا نه وایي چې وخت رانه تیر دی. ډېر علما او د دې امت ستر علما هغه په اخیري عمر کې دغه شوي. ما دغه د بخاري د امام بخاري رحمت الله علیه د صحیح یو شارح دغه لوسته، وایي چې دا ډېر یو جومات کې خادم و، ډېر سپین ږیری و، او ورځ وایي داسې چلو شو چې جومات کې ډېر یخ منطقه وه، واورې شوې وې او دغه و، دا د جنابت غسل ورباندې دغه شو، یعنی جنوب شو، او لاړه په هغه واورو باندې ولمبله او
دغه شو خو نتیجه دا شو چې سخت مریض شو. وی هلته کوم زنانه ویل چې دا خادم صاحب که لږ په علم پوهېدلی که نه نو دا کار به یې نه وی کړی، خود تیمم به یې کړی وی چې دا وی هغه خبره د دې په دې غوږ کې ولګېده او بس سبق یې شروع کړ. وی داسې حد ته ورسېد چې د بخاري په شارحینو کې راغی. یعنې دا داسې نه ده چې څوک دې دا وایي چې وخت رانه تېر دی، دا وخت نه دی تېر. محترم ورونو، ما تاسو ته پرون هم خبره کړې وه چې پلان جوړول غواړي او عمل کول غواړي، او کنې نو وخته د بې عملۍ پلان جوړ دی. که پلان هم جوړ نه که د قرآن د زده کړې دپاره نو د نه زده کولو پلان څنګه دی؟ خو مخکې نه تیار جوړ دی، په هغې خو روان یو د خیره سره. نو و پرې نه دی چې شیطان زمونږ او ستاسې مخه ونیسي او کله کله موږ او تاسو مصروفیتونه بهانه کوو، کله چې شی کوو کله چې شی کوو. دا هېڅ بانې نه دي. ټول کارونه چې کېږي د قرآن برنامه هم خلک کولی شي چې تعقیب کړي. نو په پوره شوق او لیوالتیا قرآن ته وخت ورکول پکار دي او دا ځان سره ساتل نه دي پکار، دا نورو ته رسول پکار دي. جزاکم الله خیرا. محترم ورونو، موږ او تاسې ډېر نوي کلمات په ننني درس کې زده کړه. الله تعالی دعا کوو چې موږ ته الله تعالی د قرآن کریم د لوستلو، د هغې باندې د پوهېدلو، په هغې باندې د غور کولو، د زده کولو، عمل کولو او خپرولو توفیق را په نصیب کړي.